صحابه کرام ډېر عجیبه خلک وو. هغوی به همیشه دپاره ملګري ته چې دعوت ورکاو د دې خبرې دعوت به یې ورکاو ملګریه راځه چې لږ ساعت دا ایمان خپل زیات کړو لږ. د عمر په باره کې راځي رضی الله تعالی عنه. عمر خپل ملګرو ته ویلې هلمو نزدد ایمانا، راځئ ملګرو لږ راشئ چې لږ ساعت کینو چې دا خپل ایمان زیات کړو لږ. عمر هغه سړی و چې د ده په دې ژبه باندې رب العالمین حق جاري کړی و. ده به همیشه دپاره داسې خبرې کولې چې کم د حق خبرې وې. عمر دا دعوت ولې ورکاو؟ اصل کې خبره د زیاتوالي د ایمان سوچ پکار دی لږ. معاذ ابن جبل دا یو لوی صحابي دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ملګري ته وایي اسود نوم یې دی د ملګري، وایي اجلس بنا نؤمن ساعه یا نزدد ایمانا ساعه. زما ملګریه لږ راسه خواته کښېنه، څه کوې را باندې؟ ملګری راځه لږ به د ایمان خبره وکړو چې دا ایمان لږ زیات شي لږ. یو بل صحابي دی د محمد رسول الله، ابو دردا یې نوم دی، ډېر یو لوی شان والا زاهد، ډېر یو د الاخرت سره مینه کوونکی صحابي. خپل ملګرو ته وایي من فقه الرجل ان یعلم امزداد هو او منقص. د سړي پویه دا ده چې سړی دا وپېژني چې زه هره ورځ خپل ایمان زیاتوم که دا خپل ایمان زه کموم هلکه. والله دا خبره خو ډېر خلک نه پېژني. دې خبرې ته د سره فکر هم نه راځي چې زما هره ورځ ایمان زیاتېږي او که زما هره ورځ ایمان کمیږي لږ. تا ته به خلک شیخ وایي، تا ته به خلک لوی عالم وایي، او مولوي صاحب تعالی د اوسه پورې دا خبره نه ده پېژندلې چې زما ایمان زیاتېږي او که زما ایمان کمیږي لږ. یو بل صحابي دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه عبدالله جندب ابن عبدالله بجلی نوم یې دی رضی الله تعالی. جندب ابن عبدالله وایي تعلمنا الایمان، منګه د الله د نبی نه اول ایمان زده کړو. ایمان مې زده کړو، الله منل، رسول منل، کتاب منل، دا خبرې مې زده کړې. ثم تعلمنا القرآن، بیا هم قرآن زده کړو د رسول الله نه. فزدنا ایمان، من خپل ایمان د قرآن په وجه باندې نور زیات کړو لږ. خلاصه د دې خبرې باندې د صحابو ټول سوچ به په دې خبره کې و چې یاره راځئ ملګرو د عمر واقعه ما مخکې ذکر کړې وه، نور دا یې سوچ و همیشه دپاره چې زمونږ د ایمانونه به څنګه زیاتېږي او څرنګې به زما د ایمان ترقي وکړي لږ. دا پویه صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، دا خو عجیبه صحابي و. هر وخت کې به دا دعا کوله یا زما ربه زدنا ایمانا و یقینا و فقها. الله د دې سوال د نه کو چې ایمان مې زیات کا، الله په دین باندې مې پویه زیاده کا، الله یقین مې زیات کا. والله ډېر مؤمنان به داسې وي چې د اوسه پورې به خپل رب ته دا سوال هم نه کلی چې زما ربه زما په ایمان کې لږ زیاتوالی راوله. ایمان مطلوب اعلی دی، ایمان مقصود اعلی دی. والله د دې دپاره هر وخت کې داسې سوچ کوه چې زما د ایمان به څنګه زیاتېږي لږ.